ختیځ کې د 14 ولایتونو د لوړپوړو مسؤلینو ترمنځ د ښې حکومتولۍ د طرحو شریکولو علمي سیمینار پیل شو. د لړم په 9 نیټه جلال آباد ښار کې د سیمهییزې حکومتولۍ پالیسي، خوندیتوب، حرکت او پراختیا تر عنوان لاندې 3 ورځنی علمي سیمینار پیل شو. دغه سیمینار کې د لغمان، ننګرهار او نورستان والیانو سربیره د 14 ولایتونو یو شمېر مرستیالانو، د سیمهییزو ارګانونو د پلان او پالیسۍ رئیس، د ادارو مسؤلینو، پوهنتون استادانو، میرمنو، مدني ټولنو استازو او ګڼ شمېر نورو پکې ګډون کړی و. یاد علمي سیمینار ته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د جمهور رئیس محمد اشرف غني پیغام ولسته چې پکې راغلی و د سیمهییزې حکومتولۍ پیاوړتیا د ملي وحدت حکومت یوه له مهمو او اساسي موخو څخه ده. په همدې بنیاد د سیمهییزې حکومتولۍ پالیسي او د محلي شوراګانو قانون نهایي شو. په پیغام کې راغلی و د دې طرحې اساسي موخه د ښار محوري پر بنیاد سیمهییزه حکومتولي ده او حکومت هوډمن دی چې د خلکو، استادانو، مدني ټولنو، رسنیو او بیلابیلو قشرونو نظرونو او طرحو په رڼا کې د سیمهییزې حکومتولۍ د پراختیا بنسټ کیږدي. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي و نن د حکومتولۍ له کلونو تجربو وروسته د دې وخت را رسیدلی چې په اداراتو کې شته ظرفیتونه تشخیص کړو او همدارس دا باید درک شي چې سیمهییز واحدونه د ښاري، نیمه ښاري، ترانزیټي او طبیعي منابعو له نظره د کومو ځانګړنو او ظرفیتونو لرونکي دي چې د هغې په رڼا کې د عمل برنامه ورته جوړه شي. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د سوله ییز چاپیریال رامنځته کېدو په موخه په امنیتي، حکومتدارۍ، پراختیایي، فکري او کلتوري تغییر برخه کې فعالیتونه ترسره کوي. بل ورته د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حامد کریمي د سیمهییزې حکومتولۍ برنامې په اړه تخنیکي معلومات وړاندې کړل. نوموړي ویل چې اوس مهال په سیمهییزه کچه ډیر کوچني کارونه هم مرکز سره په همغږۍ ترسره کیږي چې په سیمهییزه حکومتولۍ بد اغیز کړې ده. هغه زیاته کړه چې له علمي سیمینار څخه موخه دا ده ترڅو د ولایتونو مسؤلین د سیمهییزې حکومتولۍ په اړه خپل نظرونه شریک کړي او په یاده برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. د سیمهییزو ارګانونو د پلان او پالیسۍ رئیس همدارس وویل په مرکزي ادارو تمرکز د دې سبب شوی چې دویمې او درېمې ادارې څنډه کې پاتې شي. نن هغه وخت را رسیدلی چې اصلي او عمده تمرکز په محلي ادارو وشي او د پاملرنې وړ وګرځي. یاد علمي سیمینار ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ښې حکومتولۍ پیاوړتیا، شفافیت او نورو ګڼو برخو کې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. هغه دغه ډول علمي سیمینارونه خورا مهم وبلل او په دغه برخه کې د هر ډول پرمختګ په اړه خوښي ښکاره کړه. هغه وویل د ښې حکومتولۍ پیاوړتیا لپاره اړینه ده چې د ولس نظر مخامخ واورېدل شي او عملي بڼه خپله کړي. نوموړی وایي سیمهییزه حکومتولي د مسؤلینو او ولس ترمنځ باید د یو تړون له مخې قوي شي ترڅو والیان لا خدمت کې پیاوړي او ګړندي وي. ښاغلي ننګ دغه راز وویل چې د ختیځ زون په کچه د سیمهییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره د په مشرۍ اقتصادي زون رامنځته شوی او له شته پوتنشیلونو څخه به سالمه ګټه واخیستل شي. د لغمان والي وایي دښمن غواړي ترڅو حکومتداري تطبیق نشي او دوی هڅه کوي چې مشروع اقتدار تر سوار لاندې راولي، خو ولې پر وړاندې کلک غبرګون ښودل شوی او دوی هیڅ ډول په دې برخه کې توانایي نه لري. د علمي سیمینار پر مهال د مرکزي زون کمیټې راپور د پروان ولایت سکتوري خدمتونو رئیس محمد علي، د جنوب ختیځ زون کمیټې راپور د پکتیکا ولایت سکتوري رئیس واصف الله واصفي او د ختیځ زون کمیټې راپور د ننګرهار ولایت سکتوري خدمتونو رئیس فضل الربی حمیم د پریزنټیشن په بڼه وړاندې کړل. دغه علمي سیمینار به 3 ورځې دوام وکړي چې پر مهال به د 14 ولایتونو والیان او نور مسؤلین د سیمهییزې حکومتولۍ پیاوړتیا په موخه به بیلابیل فعالیتونه ترسره او ګټور نظرونه به وړاندې شي. د یاد علمي سیمینار سربیره د اماني دورې انځورونو، بیلابیلو نورو انځورونو او خزینو له لورې د لاسي صنایعو او وطني تولیدات 3 ورځنی نندارتون هم جوړ شوی دی. د لغمان والي محمد آصف ننګ د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا له یادو نندارتونونو څخه لیدنه وکړه او د انځورونو جوړونکو او لاسي صنایعو تولیدونکو د هڅو قدرداني وکړه.